امریکا څه کړي او روسیه ولې ورخطا شوه په ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل چې روسیې پر وړاندې دوه لارې درلودې چې یوه بندیزونه او بله درېیمه نړیواله جګړه وه. بایډن وویل چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل نه وروسته زموږ تر ټولو د سترو ستراتیژیکو هدفونو نه یو د ناټو سازمان او اروپایي ټولنې اتحاد او یووالی و چې دې هدف ته ورسېدو. همدا شان د روسیې پر وړاندې مو دوه لارې درلودې چې یوه د بندیزونو لګول و او دویمه درېیمه نړیوالې جګړې پیلول و. بایډن دا څرګندونې د یوټیوب د یو کانال سره په مرکه کې وکړې. هغه د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل په اړه د امریکا د غبرګون په اړه د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل نه وروسته زموږ پر وړاندې دوه انتخابونه شتون درلود چې یو د دې هیواد سره په افریقي جګړه کې ښکېلېدل، د درېیمې نړیوالې جګړې پیلول و، او بل بندیزونه وو چې د نړیوالې جګړې د تهدید رامنځته کولو نه پرته روسیې ته د جزا ورکولو تر ټولو غوره لار وه. پر روسیې چې ټول نړیوال قوانین یې د خپو لاندې کړي دي د دې ډیر سخت بدل پرې کول وو. هغه وویل چې زموږ د هدفونو نه تر ټولو ستر هدف د هر څه نه مخکې د ناټو او اروپا اتحاد او یو موټی والی ساتل وو، ځکه چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هدف د ناټو سازمان په منځ کې درز رامنځته کول او ټوټه ټوټه کول وو چې هدف ته ونه رسېدل. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه وو. تر بیا ښه وخت.